بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع الله امری تاسو سره دی پنتون لخونه. په نننۍ ویډیو کې چې دوستانو تاسو ته د خیمه څنګه تاسو کولی شئ په یو ورډ ډاکومنټ کې چې د فوټ نوټ ډایرکشن یا ځای چې د چپ طرف نه راسته طرف ته چې د راوړئ. دې نه مخکې چې لاړ شم تاسو ته د فوټ نوټ چې دی هغه زه انزرټ کوم. د فوټ نوټ په اړه باندې چې تاسو ته لنډ معلومات چې دی زه درکوم چې د فوټ نوټ چې دی دوستانو د یو ورډ ډاکومنټ په اخرنۍ ساحه کې چې دی یا حصه کې چې دی راځي او د ریفرنس یا د حوالې لپاره چې د استفاده کیږي. د مثال په ډول باندې که چېرته راشو دوستانو د ډکشنري او حدیث شریف کتابونه موږ لیدلي، که چېرته یو لغت چې دی د بل ژبې څخه هغه راوستل شوي وي نو په ډکشنري کې چې د هغې ته حواله ورکول کیږي چې دغه فلانی ورډ یا لغت چې دی په فلانی لنګویج یا ژبه کې چې دی دغه معنا لري. مثال په ډول باندې چې د دوستانو زه دلته زه راځم دغه چلستون ماڼۍ چې دلته زه یو کلک کوم، دلته زه یو فوټ نوټ چې دی زه انزرټ کوم چې دغه چلستون ماڼۍ ادرس چې دی زه دلته لیکم. نو زه راځم دوستانو د فوټ نوټ د انزرټ کولو لپاره چې دی راځم ریفرنس ته او دلته چې دی فوټ نوټ یا انزرټ فوټ نوټ باندې چې دی زه کلک کوم. کله چې زه دې باندې زه کلک کوم دوستانو دلته وګورئ دغه فوټ نوټ چې دی دوستانو د صفحې چپ طرف ته هم راغی. همدارنګه چې دی دوستانو دغه ادرس چې دی زه اوس لیکم. مثال په ډول باندې زه لیکم چې زه ادرس داسې د کابل غومه ناحیه داسې زه لیکم. اوس زه غواړم دوستانو دغه فوټ نوټ چې دی چون دغه زما ډاکومنټ یا فایل چې دی دا پښتو دی نو د چپ طرف نه چې دی دا راسته طرف ته زه راولم. د دې کار لپاره چې دی زه راځم دوستانو ویو ته، بیا راځم ډرافټ ته، بیا راځم دوستانو ریفرنس ته، بیا دلته چې دی انزرټ فوټ نوټ په دې باندې زه کلک کوم، بیا چې دی دوستانو په دغه باندې زه کلک کوم فوټ نوټس، بیا راځم ورته فوټ نوټ سپریټر. کله چې په دې باندې زه کلک وکړم دوستانو بیا کنټرول شفټ زه پرسوم یا کېکاږم تر څو دغه فوټ نوټ چې دی دا راسته طرف ته راشي. نو کنټرول شفټ وهم دوستانو داسې دا اوس وګورئ دغه فوټ نوټ چې دی دا راسته طرف ته راغی. بیا زه راځم دوستانو ویو ته، بیا راځم پرنټ لی آوټ ته. اوس که چېرته د صفحې آخر حصې ته راشو دوستانو دا وګورئ دغه فوټ نوټ ډایرکشن چې دی ځای چې دی د چپ طرف نه چې دی راسته طرف ته راغلی. اوس زه غواړم دغه ټکس هم چې دی دا زه انتقال کوم نو دا دې باندې زه ډبل کلک کوم، بیا راځم هوم ته، بیا راځم دغه رایټ ټو لیفټ ټکس ډایرکشن دی په دې باندې زه کلک کوم. دغه فوټ نوټ چې دی دوستانو راسته طرف ته راغی. همدارنګه دغه دویم فوټ نوټ چې دی دا هم زه داسې انتخابوم او دا هم ورسره د رایټ ټو لیفټ ډایرکشن چې دی ورته زه انتخابوم. بیا دلته کولی شو چې دویم فوټ نوټ هم چې دی هغه ورسوم. دا و دوستانو چې څنګه تاسو کولی شئ د فوټ نوټ ځای چې دی د چپ طرف نه راسته طرف ته په یو ورډ ډاکومنټ کې چې دی هغه راولئ. د نورو ویډیوګانو لپاره چې دی زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کېکاږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.